د زکات او د عشر سو فرقونه دي. د زکات ته واجبېدو دپاره یو مقدار معین شرط و چې یو مسلمان به د 52 تولې چاندی مالیت به د سری ال په د باندې زکات واجب دی، ورنه زکات واجب نه دی. او د عشر د دې دپاره دغه مقدار معین نه دی، بلکې چې د ځمکې نه څومره حاصل شوه په دغې ټولو کې په دې مسلمان باندې چې کوم دی عشر واجب دی. دا چې په کم 2 سیرونه کم و نو په دغه صورت کې په دې انسان باندې نشته. کم د صدقې فطر مقدار چې دی په کم 2 سیره غلا دا یو سړي له وشوه نو په دې باندې نشته. نور د دې نه چې سیوا و هر څومره چې و د هغې لسمه حصه به دا انسان ورکوي. یو فرق. دویم فرق دا دی چې د زکات په هغې باندې حولانې حول د کال تېرېدل شرط دي. یو سړی د یو مال مالک شو او په هغې باندې کال تېر شو نو هله په هغې باندې زکات واجب دی. او د فصل په دې کې کال شرط نه دی چې کله هم فصل تیار شو نو که کال تیر شوی دی او که نه دی تیر شوی، دا د فصل د تیاری سره چې کوم دی د دې تعلق دی چې کله هم فصل تیار شو په دې انسان باندې عشر واجب دی. بلکې که د یو مسلمان په یو کال کې 2-3 فصل کېږي نو په هر فصل باندې ځان له عشر دی په یو کال کې. او دریم فرق دا دی چې زکات دا هر کال ادا کېږي. انسان سره مال دی او دغه مال نه د 100 کال زکات ادا کو او کال له ورسره بیا دغه مال موجود دی نو کال له به دې د هغې نه بیا زکات ادا کوي. د دغې مال نه چې یو ځل په روز کال یې زکات ادا کړی دی. او د عشر دا مال داسې دی چې د دې نه یو ځل زکات ادا شو او یو مسلمان داسې دی ضرورت یې نشته د ځان سره سټور ساتلی دی او کال پې تیر شو بیا په دې باندې دوباره عشر نشته، بس یو ځل هغه عشر چې کوم دی دا ادا کړی دی. بل فرق یې دا دی چې په زکات کې په چا باندې قرض نو د هغې دپاره ضروري وه چې دی اول دا قرض لرې کړي. که باقي مال دا دغې مقدار ته رسېدو د 52 تولې چاندی مالیت ته رسېدو په د زکات واجب و، که نه رسېدو بیا پې نه دی. او د عشر په معامله کې د دې نه به قرض نه لرې کوي، حتی چې په ده باندې د یوې قرض دی، په ده باندې د سپری او د سرو قرض دی، یا چې کوم دی د رودلو قرض دی، یا د ترېشل کولو قرض دی. څونه قرضونه چې په ده باندې دي دا به ترې نه ادا کوي، بلکې لاول به دې عشر ادا کړي او د هغې نه وروسته چې کوم دی به دې قرض لري کړي. د زکات دپاره عاقل بالغ کېدل شرط و چې کم مسلمان عاقل و لیونی نه او کم مسلمان بالغ و ماشوم نه و په هغه باندې زکات شته. او د عشر دپاره عاقل بالغ کېدل شرط نه دی، بلکې د یو مجنون او د یو ماشوم په مال کې هم چې کله دته د فصل په صورت کې تیار ورکړی شو نو د هغې نه به دی لاول عشر ادا کوي. نو دا څو فرقونه زما عزتمندو د زکات او د عشر.